طالبانو یو بل وړه او ګټوره فابریکه هم جوړه کړه چې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم برابر شوه او په کور دننه به وړه تولیدات هم ولرو. دا چې دغه فابریکه د څه شي ده، کوم تولیدات لري او څومره خلک به پکې کار کوي، راځئ په دې اړه دغه ویډیو وګورئ او خپل نظریات هم راسره شریک کړئ. دا مهال د هېواد په بېلابېلو سیمو او برخو کې مهمې پروژې تر کار لاندې دي او همدغه ډول په لسګونو فابریکې هم جوړې شوي او تر کار لاندې دي چې همدا اوس په دې برخه کې یوه بله غوره فابریکه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د معلوماتو له مخې په هلمند کې د پنبې د پروسس یوه کارخونه پرانیستل شوې چې لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې او ګڼ شمېر تولیدات به هم ولري. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه کارخونه د 40 میلیونه افغانیو په لګښت په 5 میاشتو کې بشپړه شوې چې په ساعت کې د 10 ټنه دانه لرونکي پنبې د پروسس ترڅنګ به غوړي، کنجاړه او صابون هم تولیدوي. یا د فابریکه کې 200 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه هم برابره شوې ده. په هلمند کې بیا بېلابېلې کارخونې فعالې دي چې 49 پکې یوازې د پنبې د پروسس دي. بلخوا د هلمند ترڅنګ په کندهار کې د سیمنټ جوړولو یوه لویه فابریکه هم تر کار لاندې ده چې په جوړېدو سره به د سیمنټو په برخه کې په ځان بسیا شو او د پردیو له احتیاجه به خلاص شو. دغه راز سرچینې وایي چې د طالبانو د مشرتابه د تازه امر په اساس به راتلونکی پسرلی په بېساري ډول ټول هېواد کې سلګونه نوې لویې او وړې د آبادۍ پروژې پیل شي. سرچینه زیاتوي په همدې اساس ټولو حکومتي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د مرحومې میاشتې تر پایه په خپلو مربوطاتو کې د آبادۍ د پروژو لپاره اساسي لومړیتوبونه تشخیص کړي.